په ساوث ایشیا ټیرریزم پورټل باندې د روان کال د جنوري نه د دسمبر د 21مې پورې ورکړې شوې شمیرې ښیي چې د ترهګرۍ په 780 پیښو کې 719 امنیتي اهلکاران، 815 وسلوال او 580 ملکي وګړي وژل شوي دي. کال 2023 کې د ترهګرۍ د رامنځته شوو پیښو په اړه قومي اسمبلۍ ته د کورنو چارو د مرکزي وزارت لخوا د دسمبر په میاشت کې ورکړل شوي ریپورت کې ویلي شوي چې د جنوري نه تر اکتوبر 2023 پورې په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ 1516 پیښې شوي چې تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې رامنځته شوي او په دې پیښو کې 63% یعنی 1503 امنیتي ځواکونو د غړو په شمول پکې ټول 940 کسان وژل شوي دي. د امنیتي چارو ماهرین د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافي لوی سبب د پاکستان د ریاست بدلیدونکي تګلارې ګرځوي. पिछले दौर की पॉलिसी थी मुज़ाकरात की, इस दौर की د تیر حکومت پالیسی د پاکستان مخالف تحریک طالبان سره د مذاکرات هوا او د اوسنۍ حکومت تګلاره د عملیاتو ده. نتیجه زموږ مخې ته ده. مسله دا ده چې کله په برکه چې پوزیشن بدل شي نو لاندې ورسره تګلارې هم بدلی شي، نو تر څو چې دا ستونزه ختمه نشي ترهګري نشي ختمېدی. د کورنو چارو د وزارت تر مخه د کال 2023 په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې 938 پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې رامنځته شوي، چېرته چې 1503 امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 940 کسان وژل شوي دي. د کورنو چارو وزارت ویلي همدې موده کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په 1582 پیښو کې 309 کسان وژل شوي او په دې کې 110 امنیتي اهلکاران هم شامل دي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د نامنه شپږ لوی علتونه په ګوته کوي چې پکې د افغانستان دننه د نړیوال ترهګرو موجودګي، په شریکه پوله د وسلوالو آزاد تګ راتګ، د افغان وګړو د TTP سره په ګډه په پاکستان کې دننه حملې او په افغانستان کې د امریکای پاتې وسلې مهم وجوهات دي. امریکایي چارواکي د وسلو پرېښودو تورونه ردوي او همداراز په افغانستان کې واکمن طالبان هم وایي چې خاورې د بل ملک پر ضد نه کارول کیږي او نه چاته د کارولو اجازه ورکوي. د پاکستان حکومت وایي چې د کال 2023 راهیسې د ترهګرۍ په 14 پیښو کې 20 چینایان هم وژل شوي دي. څېړونکي وایي چې بلوچستان لیبریشن آرمي د پاکستان کورنۍ مسله ده. دې کې ته طریقې سره به زما خیال کې سټریټجی چلیږي. هغه به یو خو به دایي چې جی پاکستان به خپله هم دننه به خپل ټیرریزم ایشو چې ده دا به ختموي، خو دې سره سره پاکستان له د چین تعاون هم ډیر زیات ضروری دی. د کورنو چارو د وزارت تر مخه روان کال د جنوري نه تر اکتوبر پورې په مجموعي توګه د ترهګرو په ضد د خفیه معلوماتو په بنیاد نږدې 14,000 عملیات شوي چې په نتیجه کې 342 وسلوال وژل شوي دي. څېړونکي وایي دا رښتیا ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوې ده، خو حل یې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات کول دي. इस मामले में चीन की तरफ से भी साजिश په دې معاملې باندې په دې وروستیو کې د چین له اړخه د ثالثي هڅې مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې د چین د سفیر دا په دې وروستیو کې د پاکستان دوره کول او بیا د افغان چارواکو سره د ترهګرۍ په معاملې خبرې کول مهمه بلل کیږي. چین هم په پاکستان کې په خپلو وګړو شوو حملو سخت اندېښمن کړي او په پرله پسې توګه د چین لوړپوړي چارواکي د پاکستان د حکومت څخه چینایي وګړو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.